د سولې او امنیت تږي په خوله خندا په لاسونو پړقا لري. شپنۍ تروږمې د قلعه زال ټوله هوایي چاپیره کړي، خو دا خلک د هیواد بیلابیلو ولایاتو د ولسوالۍ اړوند لرو پرتو سیمو څخه پلي او سواره د دغې لوبې نندارې ته راغلي چې د قلعه زال ولسوالۍ پاقتپي سیمه کې یو ځوان د خپل واده مراسمو په ترڅ کې د غېږ نیونې له ولولو ډکه لوبه جوړه کړې. د لوبې جوړونکي پهلواني جوړېدل ورپاتې فرهنګ بولي. غېږ نیونکي بیا ولسي ملاتړ ورزشکارانو ته قوت او پرمختګ په ګوته کوي. رسم رواج بین ترکمناست. این از بابا کلانا و پدر کلانا بین ترکمنا به کلگی میراث ماندگی است. هر عروسی که میشه پهلوانی صورت میگیره، والیبال صورت میگیره، خب همین بزکشی و چیزا یک ذره مردم در مردم جالبتر میشه. ورزش پهلوانی بسیار دوست هم دارن و دیگه از آمدنشان ما بسیار خوش هستیم، چون که ما وقتی جمعی آمدیم کشتی گرفتن نمیتونستیم. بین کشتی یک وقت جنگ میچسبید و کشتی خراب میشد. این حالی که شکر الحمدلله نه جنگ است نه دیگه. ما از این قندوز آمدیم فعلا شب است، ما وقت شام حرکت کردیم، یک وقت دشت ما می آمدیم دوزی بود آمدن نمیتونستیم. فعلا الحمدلله نه دوز است نه دیگه است، همون راحت میگه کشتی خلاص شد. اگر استاد شدیم استاد، اگر نشدیم 1 بجه شب 2 بجه شب پس مدل جمع میریم قندوز. با قسم سابقه که ما کیف می بردیم، لذت می بردیم از این مسابقه های کشتیگیری و امشب نیز بهترین شب بر ما بود که از این کشتیگیری و از این مسابقه پهلوانی که لذت بردیم که پهلوانا مردانوار میدان دمیاین وارد می شوند. په ورته مهال د کندوز ولایت د غېږ نیونې فدراسیون مسؤلین او د قلعه زال ولسوالۍ امنیه قمندانۍ منصوبین چې د دغې لوبې لیدو ته له نږدې ورغلي جوړه شوې لوبه خوندوره بولي. وایي چې اسلامي امارت د ولسونو خوندیتوب ته ځانګړې پاملرنه لري. جوانای خود ولسوالی قلعه زال بود که خوب بردا کردن، جوانای مزار شریف بودن، ولسوالی یخچه شبرغان آمده بودن، ولایت سمنگان آمده بود، از مرکز ولایت قندوز ما جمله پهلوانا آمدیم که لله الحمد امنیت است. این شما میبینید که جوانان از 2-3 ولایت ولسوالی اینجا قرار است که پهلوانی را تا 12 بجه شب تا 1 بجه شب که تا مردم دعا نته ما پهلوانی خود برگزار راغلی. 2 مقصد مو دی. یو مقصد په هغه کې دا دی چې د ملت لپاره زمینه د امنیت برابره کړو چې دوی په آزاد او په آرامه فضا کې د خپل خوشحالي یا د خپل کم رسم و رواج لري دا تر سره کی. او بل مسؤلیت مو دا بل مقصد مو دا دی چې دلته راغلي مونږ هم له دې لوبې نه خوند اخلو، ځکه دا یو ملي یو عنعنوي لوبه ده زموږ په وطن کې. پهلوانی یا غېږ نیونه په هیواد کې له کره لرغونتیا څخه برخمنه لوبه چې افغانستان یې د لوبو په ډګر کې نوموتي لوبغاړي درلودل او لري. په هیواد د اسلامي امارت په حاکمیت سره د نورو لوبو ترڅنګ دغې لوبې ته ډیره پاملرنه شوې. د کندوز قلعه زال ولسوالۍ اوسیدونکي بیا د خوښیو مراسمو په ځانګړې توګه د خپلو ودونو د ترسراوي پر مهال د شپې لخوا د غېږو جوړونه شرط